بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو په لاجیکل اپریټرز باندې بحث کوو چې لاجیکل اپریټرز څه دي. لکه څنګه چې موږ دمخه په لاجیکل اند باندې موږ بحث وکړی چې لاجیکل اند باندې څنګه موږ کار کوای سو. موږ وایو چې لاجیکل اند څه دي، د قیمتونو پر بیتونو باندې څه کوي، عمل اجرا کوي. که چیرې لاجیکل اند دی یا هم لاجیکل آر یا هم لاجیکل اکسکلوسیو آر، دوی ټول څه کوي، پر بیتونو باندې کار کوي. مثال ما یو وریبل یو قیمت مخصي 10، بل وریبل قیمت مخصي 12. او څه چې د دواړو سره ان اجرا کړم، نو د ان نتیجه څو په سی کې موږ ذخیره کړي چې سی کې نتیجه څو کېږي 1000 یعنې 8. اوس راځو ګورو چې آیا که چیرې زه وغواړم دغه دوه عددونه سره څه وکړم، آر کړم، نو څنګه څه موږ راسره کوي. لکه څنګه موږ ویلو چې دا بیت په بیت باندې سره څه کېږي، عمل اجرا کېږي. که چیرې ان و بیت په بیت باندې ضربېږي، که چیرې آر و بیت په بیت باندې څه کېږي، جمع کېږي. راځو اوس جمع ګورو چې آیا موږ ته څنګه موږ ته لاسره کوي. اوس که چیرې 0 سره آر کړم، په تاسو کېږي 0 کېږي. که چیرې 0 د یو سره آر کړم څو کېږي، 1. بیا یو د یو 0 سره آر کړم څو کېږي، 1. یو د یو سره آر کړم بیا څو کېږي، 1. اوس وګورئ 8 جمع 4 څو کېږي، 12. 12 جمع 2 14. نو موږ ته باید 16 سره کړي 14. دا هم څه کوو، موږ په سی کې ذخیره کوو. راځو دلته انټ سی مو لیکلي دی ای آر بي، سی ذخیره کوو. راځو دا کمپایل کړي، سیو. راځو خپله دا کمپایل کوو، بیا انټرپریټ کوو، نو نتیجه څو شو، 14. اوس راځو په دې باندې یو بل عمل اجرا کوو، هغه څه دی اکسکلوسیو آر. اکسکلوسیو آر که چیرې یو شان و هغه 0 کېږي، که چیرې مختلف و هغه څو کېږي، 1 کېږي. 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 او 0 0 0. نو څنګه کېږي 0 1 1 0. دا موږ په کوم حالت کې دا مثلا کېږي 2 جمع 4 څو کېږي، 6. په سی کې ذخیره کوو او دا چې اکسکلوسیو آر. نو موږ ته باید 16 سره کړي 6. نو لیکو انټ سی مساوي کېږي ا اکسکلوسیو آر بي او سی پرنټو. موږ ته باید 16 سره کړي 6. دا سیو کړي، راځو یې خپله کمپایل کوو، انټرپریټ کوو، نو صحیح شو، نتیجه څو شو، 6 شو. دا زموږ شو د څه شي لاجیکل اپریټرز اند اور اکسکلوسیو آر، چې دوی ټوله چې پر بیتونو باندې عمل اجرا کوي. بیت په بیت باندې ضربي، بیت په بیت باندې آر کېږي، او بیت په بیت باندې څه کېږي، اکسکلوسیو آر کېږي. خدای پامان.